قدرمانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چیم پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. کانټينر د مالونو د ریږد راریږد د عصري سیستم له مهمو وسیلو څخه یو دی. نو تولیدي اندازه یې د برابرۍ د نړیوال ځنځير پر ثابتوالي او موثریت مستقیمه اغیزه لري. د 2015 کال لپاره د کانټینرونو د ګڼ ډوله ترانسپورتي اساسي نندارتون څه موده مخکې د چین په شانګهای ښار کې ترسره شو چې پکې د کابو شپېتو هیوادونو د سوداګرو او کارپوهانو له 100 نه زیاتو استازو ګډون کړی وو. د نندارتون ګډونوالو د نړیوالې سوداګرۍ بدلونونو، د ترانسپورتي بازار پرمختیایي لوري او د کانټینر د برابرولو ځنځیري پرمختګ ته پاملرنه کړې ده. د یادونې وړ ټکی دا دی چې یاد نندارتون په 2014 کال کې لومړی په چین کې ترسره شوی او له اوږدې مودې راهیسې د کانټینرونو د ګڼ ډوله ترانسپورت په پار د ډیالوګ او همکارۍ یو نړیوال ډګر ګرځېدلی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې په چین کې د کانټینري چارو د پرمختګ حالات در وپېژنم. د چین د کانټینر صنعتي ټولنه په دغه هیواد کې د کانټینر د صنعتي ځنځیر د ټولو چارو په شمول یوازینی سازمان دی چې لږ تر لږه 1500 غړي لري. دغې ټولنې د یاد نندارتون په ترڅ کې د 2024 کال لپاره په چین کې د کانټینر د برابرولو د ځنځیر د پرمختګ راپور خپور کړی چې له مخې یې په نړیوال معیار سره د وچو توکو وړونکی کانټینر د کانټینرونو د تولید د عموده برخه ګرځېدلی او په تیر 2024 کال کې یې تولیدي اندازې د چین د کانټینرونو په عمومي تولیدي اندازې کې 1.3 سلنه نیولې ده. دغه راز په همدې کال کې د یخچال کانټینر تولیدي اندازې او د نورو ډوله کانټینرونو تولیدي اندازې د چین د کانټینرونو په عمومي تولیدي اندازې کې په جلا جلا توګه 3.8 سلنه او 4.9 سلنه نیولې ده. د دغه راپور له مخې په چین کې د کانټینرونو د تولید او پلورنې اندازه د نړۍ په عمومي اندازې کې 9.9 سلنه نیسي او په دغه هیواد کې یې عموده تولیدي ځایونه د یانګزي سیند او جو سیند په ډیلټاو کې آباد شوي دي. پر اساس راپور دی په چین کې د کانټینر بشپړ تولیدي ځنځیر هم کارول کیږي چې د برابرۍ تولیداتو تخنیک او خدمات په برخو کې یې سیستمونه بشپړ شوي دي. قدرمانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. الله مو مل شه.